بسم الله الرحمن الرحیم. سورة نحل آیت نمبر 81. سورة النحل نمبر آیت 81. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. بسم الله الرحمن الرحیم. په دې آیاتونو کې الله تعالی په خپلو بندگانو یو بل نعمت بیانوي چې هغه نعمت د حفاظت او د ساتلو ده. تر اوسه خو هغه نعمتونه وو چې له هغو نه به انسانانو استفاده کوله، یا به خوراکو، یا به چښاکو، یا به پوښاکو. دلته داسې نعمتونه چې په هغې سره تو دفع کوې. اینجا تو نعمتها را بیان میکنه که به او تو دفع میکنی، یو تکلیف یو ضرر له ځانه دفع کوې. دام دی الله یو انعام دسی په موږ تاسې کړی. الله تعالی فرمای والله جعل لكم، الله تعالی وګرځول تاسو ته مما د هغه څه نه خلقه چې الله پیدا کړي. الله تعالی گردانید برای شما از آن چیزی که خلق کرده، له هغې نه تاسو ته ګرځولي دي ظلالا سیوري. ظلال دا جمع د ظلون ده، سیوري ته وایي سایه. اوس په سیوري سره سړی ځان ساتي له لمر نه، له غرمو نه. به سایه آدم خود را نگاه میکنه از حرارت آفتاب. وجعل لکم، او الله ګرځولی تاسو ته، و الله ګردانیده برای شما پیدا کړي دي تاسو ته من الجبال د غرونو نه اکنانا غارونه. اکنان دا جمع د کنون ده. کنون دا هغه شي ته وایي چې په هغې کې ته ځان پناه کوې. اصلا لکنه یکنو کنن په معنا د پناه کېدل، کنه یکنو کنن به معنای پټ کردن، پټول. کنون هغه شي ته وایي چې ته په هغې کې ځان پټوې، غارونه. اوس په غارونو کې د غره په غارونو کې سړی له باد و باران نه ځان پټوي. لکه یو حدیث ده، حدیث اصحاب الغار چې ورته وایي. درې ملګري و په سفر باندې روان و، بیا په لاره کې په باد و باران شو. نو دوی پناه یوړه په غره کې، غره ته په یو غار باندې دننه سو. هغه باران تیز سو. په دې کې یو تیږه سیلاب راغی په غره کې. سیلاب آمد، یو تیږه راوړه د غره په خوله باندې، د غار په خوله یې ورخطا کړه. هغه غار دوی پسې بند سو. بیا دوی الله ته دعاګانې وکړې، خپل نیک اعمال هغه الله ته وسیله کړو. او اوږد حدیث ته مطلب په دې کې چې غره ته د غره غارونو ته خلک پناه وړي. اصحاب کهف چې کله لا ظالم پاچا نه وتښتېدل، بیا یو بل ته وایي فأوو الی الکهف، ځئ رجوع کوئ، پناه یوسئ دا غرونو ته. مجاهدین د امریکایانو د روسانو مقابله کې چې الله تعالی را پیدا کړل، د دې ټول اول جای د سکونت د بودوباش د حفاظت هغه غرونه و. په غرونو کې غارونه ول. په دې کې الله تعالی لوی حکمت پیدا کړی ده. دا موږ ته سوچ کوو چې غارونه دي، هسې غارونه نه دي. په دې کې دا د نیکانو صالحانو لپاره د کافرانو ظالمانو مقابله کې د پټېدو ښه ځایونه دي. وجعل لکم، او الله پیدا کړل تاسو ته من الجبال د غرونو نه اکنانا غارونه.
غارونه. وجعل لكم او الله تعالی پیدا کړل تاسو ته سرابیل. سرابیل دا جمع د سربال ده. سربال دا قمیص ته وایي، کرتره میږه. الله تعالی تاسو ته پیدا کړو قمیصونه، تقیکم داسې قمیصونه چې هغه تاسې حفاظت کوي. یقي وقایتا حفاظت ته وایي. فصل کې توقیکم و توقی هغه واوی حذف سو، تقیکم یعنی تحفظکم چې دا قمیصونه تاسې ساتي. الحر له ګرمي نه، تاسې له ګرمي نه ساتي. شما را از ګرمي نگاه میکنه. لکه په اوړي کې که دا قمیصونه نه وي، دا جامې نه وي، دا لمر سړی سوځوي، یا آفتاب پوست آدم رمې سوځانه. هذا القیاس لا یخني نم سړی ساتي. لکه یخني کې سړی ګرمې جامې واچوي، هغه یې دلته نه ده ذکر کړی، ځکه په قرآن سره اول مخاطب هغه عرب ول، او په عربو کې یخني دومره نه وي لکه ګرمي سې ډېره وي. وسرابیل او الله تاسو ته پیدا کړل قمیصونه. تقیکم بأسکم هغه ساتي تاسې بأسکم د تاسې له جګړې نه. او شما را نگاه میکند از جنگ کردن شما، په جګړه کې در جنگ شما را نگاه میکند. هغه دا د اوسپنې صدریګانې واسکټونه چې په جګړه کې هغه استعمالیږي. زرې زغره دا مراد دي. کذالک یتم دغه رنګه الله تعالی پوره کوي نعمته خپل احسان علیکم پر تاسو، لعلکم تسلمون تر څو پورې تاسې منقاد شئ، تابعدار شئ. همین قسم یتم تمام میکنه. اتم یتم اتماما فهو متم والمفعول منه متم، باب د افعال تمام ترسول، آخر ترسول، پوره کول، کامل کول. داسې الله تعالی پوره کوي خپل نعمتونه پر تاسو تر څو تاسې تسلمون منقاد سئ، تابعدار سئ. فإن تولوا په دې آیت کې الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته تسلیت ورکوي. دلته خو د توحید ډېر دلایل وویل شول، د الله تعالی ډېر انعامات بیان شول، نو کېدی چې له دې ټولو انعاماتو احساناتو سره سره بیا هم یا رسول الله بعضې خلک کافران سي مخ واړوي، نو ته خفه کېږه مه. دا نبی اسلام ته تسلیت ده. ادیتا اصلي وظیفه چې ده هغه تبلیغ ده، هغه دعوت ده، هغه رسول دي. دا که یو څوک ایمان نه راوړي دا د هغو کمزوري ده، دا د هغو خطایي ده، تو په دې کې ملامت نه یې. فإن تولوا که چېرته دې کافرانو مخ واړول، جزای محذوف ده. فلا تحزن علیهم نو تو په دې خفګان مه کوه، تو سریشان خفه مشو. فإنما علیک خبره دا د بله نه ده، علیک البلاغ په تا باندې تبلیغ لازم ده. المبین الظاهر واضح. بلاغ دام اسم مصدر ده، لبلغ یبلغ تبلیغا و بلاغا. دا باب د تفعیل یو خپل مصدر لري چې هغه تبلیغ ده، تفعیل ده. یو مصدر فعال راځي، دا فعال اسم مصدر ده. دا په باب د تفعیل په اکثرو بابونو کې راځي. سلم یسلم تسلیما وسلاما، کلم یکلم تکلیما وکلاما، ودع یودع تودیعا ووداعا، بلغ یبلغ تبلیغا وبلاغا. تبلیغ رسولو توای، رسانیدن، په تا باندې رسول دي د توحید دلایل. المبین مبین په معنا د ظاهر. ابان یبین ابانتا لازمی مستعملیږي او متعدیم مستعملیږي. ابان یبین ابانتا اظهار تم وای، او ابان یبین ابانتا ظاهرېدلو تم وای. دلته په معنا لازمی ده، په تا باندې لازم ده تبلیغ. المبین ښکاره. یعرفونه الله تعالی د دې وجه وایي چې دا انسانان ولې کافران کیږي، وایي د دې خو داسې وجه ده چې دا داسې نه ده چې دوی نه پوهېږي، دا ښه پوهېږي چې په ما باندې انعام و احسان دا چا کړی، خو بس هسې شیطان پسې د شیطان خبره ومني. دا موږ تاسې په ګناه نه پیږو، ښه پیږو چې دا کار ګناه ده، بیا یې کوو. اوس هسې یو وضاحت وکړو. اوس د موږ تاسې یو مسلمان ورور وي، هغه په دې ښه پیږي چې مثال زه روغ جوړ پیدا کړی یم، الله پیدا کړی یم، مال دولت الله راکړو، بچیان الله راکړو، ځواني الله راکړه،
اوس چې دې بچي ته نکاح کوم هغه بیبي چې د زنانه چې د هغه الله پیدا کړي چې ما ته را پیدا سو دا الله چې دا روپۍ را کړي الله خو اوس یې واده سي ذاتیالي ډومان راولي هلې سازو سروز راولي بیا شیطان خوشحاله کوو والکه خو اوس هم الله خوشحاله کړ خو هر څه الله کړي دي په دې ټول ښه پوهېږي د هغه ښه مسلمان هم یي حاجي صاحب یي ښه په سنت ښه برابر یې ګیرې وګورې بلې وګورې خو بس په دې کې بیا نه ټینګېږي بیا سورتوی سي والکه دا مه کوه نه واده بیا ډنګه خوند نه کوي عروسي بیا ډنګ مزه نه میکنه دا د ده دلیل ده دا په ګناه باندې هر سړی پوهېږي څوک چې نه پوهېږي هغه الله نه نیسي ماشومان لیونیان خره غوایي اسان ګډې وزې دا جهنم ته نه ځي ولې هغه نه پوهېږي نور چې هر څوک ګناه کوي دا پوهېږي چې زه څه کوم نو نبی اسلام ته مزید تسلي ورکوي یا رسول الله ته دا سوچ ونه کې چې تا دا خلک پوه کړي نه دي دا ښه پوهېږي په خبر انعامات احسانات ښه پېژني بیا هم انکار کوي که نه دا بهترین مثال ده یعرفون نعمت الله دی دی الله تعالی انعامات پیژني دی الله نعمت دی الله احسان دا بالکل پیژني چې دا په ما باندې الله دا نعمت کړی دا یې کړی دا یې کړی ثم ینکرونها بیا جن انکار کوي باز بعد از انکار میکنه و اکثرهم الکافرون او اکثر د دوی کافران دي انسانانو کې اکثر دا کافران دي بس په شیطان پسې روان دي اساسي وګوره دا شیطان ګوري نه کوم کتاب ورسره شته نه کوم آسماني پیغمبر شته نعوذ بالله من ذلک چې شیطان لخوا راغلی نه کومه معجزه شته شی هم نشته آسماني کتاب له دې خوا ده نبی علیه الصلاة والسلام له دې خوا ده سنت له دې خوا دي معجزات له دې خوا دي بس په دې پسې نه ځي هغه پسې ځي دا پاره مسله کې هم دسي نو یا رسول الله دا د تا کمزوري نه ده دا د دوی کمزوري ده و یوم او یاد که هغه ورځ نبعث من کل امه چې موږ به راپورته کو من کل امه له هر امتنه شهیدا یو ګواه هغه ګواه به د دوی خپل نبي وي په هر امت باندې به د دوی خپل نبي ګواهي ووایي نبی اسلام به په دې مشرکانو په دې باندې ګواهي ووایي نوح علیه السلام په خپل قوم هود علیه السلام صالح علیه السلام ابراهیم علیه السلام هر یو به په خپل قوم ګواهي ووایي کافرانو ته به اجازت هم نه ورکېږي چې دوی جواب ووایي هغو ته به خبرو اجازت هم نه ثم پس له دې نه چې هغه له هر امت نه یو ګواه راوچت سي یو نبی راسي هغه په خپل امت باندې ګواهي ووایي چې یا الله دوی د ما متابعت ونه کړو دوی کفر وکړو دوی شرک وکړو له دې نه وروسته لا یؤذنو اجازت به نه کېږي اذن به نه کېږي للذین اجازت نه میشه بانان کفرو که وا کافر شدهاند هغې ته به د خبرو اجازت هم نه وي چې دا خبر کوي ورته بس چپ کلاړ کینی ولا هم یستعتبون او نه به دوی لره او نه به دوی یستعتبون له دوی نه به طلب د ازالې د ملامتي هم نه کېږي دا یستعتبون لغات ته تاسې لږ پام وکړئ مخکې له دې چې دا لغات دلته معنا کړو هسې به یو قصه وکړو وضاحت به وکړو مثال اوس هغه د جومات شیشه ده یوه کړکۍ ده ماته شوې ده نو دا ماته یو طالب ووایي چې دا شیشه پلاني طالب ماته کړي نو زه هغه ته په غوسه شمه نو که دا طالب زه پیدا کم نو ملامتي پې وایم والکه شیشه دې ماته کړي ډېر بد کار دې کړی غلط کار دې کړی او هله ځې پیسې د دې تاوان به راوړې نافې واخله بله به راوړې اندازه شبیږي دیګه میاري دې ته عتاب وایي عتبه یعتبو عتابا دې ته ملامتي وایي ما دی ملامت کو ما دی څنګه کو ملامت می کو زه عاتب سوم دی معتوب سو زه ملامتونکی سوم او دی ملامت کړی شو دی مجرد سو ښه دویم دا ده چې دې طالب ته زه ډېر غوسه یم خو طالب دلته کوم بل مشر پیدا کی هغه ما ته راولي چې دی اوس دا خپل عذر ووایي چې دا شیشه خو ما نه ماتوله دا شیشه خو ما داسې هلته کتابونه ښودل میز مې ښودل دا مې کول هغه کتابونو ځینې ولګېدو دا شیشه ماته سو دا کیسه کوي غواړي چې خپله ځان بری کړي و دغو کار ته استعتاب وایي استعتب المجرمو ګناهګار طلب دی خوشحالي وکړل
ګناهګار وغوښتل چې سړی خوشحاله کي ځان له جرم نه خلاص کي. سدی ما ته راسې عذر وایي زه ورته چپ خبر ونه کړې ډېر غوسه یم. دی وایي نه داسې چل شو ما شنم چپ بله خبر ونه کړې چې برابر مې کړې خبرې ته هم نه پرېږدم. په دغو جې کې به تاسې وایاست استعتب زیدون زید طلب دی رضایت وکړو د فلان چې فلان خوشحاله کي فما استعتبه خو ده ته ټیم ورنه کړی شو. د قیامت په ورځ به مشرکان الله ته عذرونه پیش کوي چې الله خوشحاله کي بیا الله چې په دوی کومه ملامتي وایي هغه ملامتي ختمه کي. فلا یستعتبون دوی ته به دغه ټیم هم د رضایت نه ورکول کېږي دا د خوشحالي وقت به هم دوی ته نه ورکول کېږي. به روز آخرت کفار کوشش میکنه که الله را از خود خوش بکنه یا که کدام کفر کرده که او ملامتی را از خود زائل بکنه الله برشان وقت رم نمیته. استعتاب طلب ازاله ملامتی طلب الف سنتبه لپاره دی طلب لکه استغفار طلب دی مغفرت. استعتاب طلب ازاله ملامتی دی ملامتی ازاله کولو ته استعتاب وای ولا هم او نه به دا کافران یستعتبون او دوی به ازاله دی ملامتی نشي کولی و یا ازاله ملامتی خودم نمیتانن یعنی وقتم به یاد داده نمیشه دا ټیم بم دی ته نه ورکول کېږي چې د خپله ملامتي له ځانه ځایله کي. و اذا رأى الذین ظلموا او کله چې وویني هغه کسان ظلمو کومو چې ظلم کړی ده له ظلم نه شرک کفر مراد ده. ان الشرک لظلم عظیم کله چې وویني دا کافران عذاب فلا یخفف عنهم نو نه به سپکېږي له دوی نه دا عذاب ولا هم ینظرون او نه به دوی ته مهلت ورکول کېږي و نه به ایشان مهلت داده میشه دوی ته به انتظار نه کېږي ټیم به هم نه ورکېږي چې دا عذاب یو کال دو کال درې کاله له دوی نه وروسته سي از یا دور شوه همدې چې پورې بسته سي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول او منظور کې که څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړې. یا الله د تا د توحید د وحدانیت د قرآن د حقیقت د انبیاو د رسالت دلایل هم په زړه کې ثابت کې د هغو حقیقي واقع معرفت را نصیب کې. یا الله د تا د دلایلو له انکار نه وساتې له شرک و له کفر له بدعات و خرافاتو نه وساتې. یا الله د تا د نعمتونو بدل کې د شکر توفیق را نصیب کې. یا الله تا په موږ لوی احسانات کړي مزید احسانات را باندې وکړي د دغو انعاماتو یا الله موږ ته شکر را نصیب کې. په حاضر مجلس فضل و رحم وکړي عزت و پردم خوندي وساتې. بچیان لورګانې راته نیکان صالحان د دین خادمان لوی کې د تا د عبادت اطاعت بندگی لپاره یا الله جوړ روغ صحت را نصیب کې. ای موږ ګاونډی ده هلته حیات آباد کې نو هغه ګاډی اکسیډنټ کړی ده بیا زخمی ده نو دعا وکړئ الله تعالی دې صحت عافیت نصیب کړي الله تعالی دې روغ جوړ کړي. دغه مصیبت دی الله تعالی اجر و ثواب ورکړي. عاقبت ته الله تعالی موږ تاسو ټول په خپل حفظ و امان کې وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر.